الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل خلقه وأكرم خلقه وأشرف خلقه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. يا ذا الجلال والإكرام، طول عبادتنا، نفلنا، المنزنا، روجي، حجنا، عمري، زكاتنا، دردنا، أذكار، تلاوتنا، القرآن زمشان توسع علي دربارك قبول منظور وقرزوه. الله غرنګ عبادتونه خو مونږ دي کړی چې ستا له شان سره مناسب دي، ایا موږ ور باندې مکلف یو. هذا الجلال والإكرام هغه قاصر او هغه ناقص عبادت قبول کړه، ستا په فضل رس قبول کړه. الله ته په دغه کمزور عبادت نجات راک، ستا فضل کرم را باندې وکړه. هذا الجلال والإكرام ټول ختمونه او اذکار او درودونه مصطفی علی دربار کې قبول او منظور وګرځوه. بعدا ورسته یو روح ته محمد صلی الله علیه وسلم مبارک صحابونه ورسوه او د مبارک روح ور باندې خوشاله او د ټولو صحابه کرامو کنارینه دي که زنانه دي دغه او روحان ور باندې خوشاله د ټولو امت مسلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وایي، الله دغه او روحان ته ورسوه، دغه او روحان ور باندې خوشاله. يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم الدنيا والآخرة. ورسته ورحان تزمر د ټولو شاګردانو د پلرو د مندو د نکاګانو د اناګانو کوم دي که ژوندي دور ورسو، خصوصا زما د پلار او روح مبارک دی ور ورسو، زما د شهید ورونو شهیدانو ورونو خریبانو مبارکانو او روحان تی ور ورسو، زما د نکاګانو مبارکانو او روحانو تی ور ورسو، او روحانو ته د ټولو امت مسلمه حسابونه ور ورسو. يا ذا الجلال والإكرام، کوم ورونو خوندو چې زموږ سره په ختم کې برخه اخیستې ده، شراکت یې کړی دی، الله موږ ته چې په عرفات کې حاجانو ته څه ورکوي، الله دې ته هم هغه څه ورکړي، هغه صحابونه هم د دې په عمل هم وکړي. یا رب په مینا کې چې کوم څه حاجانو مبارکانو ته ورکوي هغه دې ته هم ورکړي، په مزدلفه کې چې کوم حاجانو مبارکان ته اجر او ثواب ورکوي الله هغه د ازما شاګردان ته هم ورکړي. الله که به دوی نه راغلي حج ته، الله زموږ سره په حجو کې را ګډ کړه، زموږ سره په حجو کې را ګډ کړه، ثوابو کې را ګډ کړه. یا د جلال والإکرام د عافیې او د کرم ورځ ده، الله نن خلک معافوي، خلک ازادۍ لور، الله موږ له اور آزاد، موږ له دوزخ شته چې الله ته رانصیب کړي. یا د جلال والإکرام، یا ذا الجلال والإكرام هغه ورځ ده چې مستحقین د نار جنت ته استی، اهل جنت یې ګرځي. یا رب خلکو ته براعت له دوزخ ورکوي، الله زموږ او زموږ د قریبانو د پلرو د مندو د ټولو شاګردانو په غاړې له اوره ازادې کړي. یا ذا الجلال والإکرام، الله ومبخش که مته نه وبخشي هلاک الله ومبخش، الله دا د عافیې او د کرم ورځ ده، الله ومبخش الله ومبخش الله ومبخش الله ومبخش الله ومبخش الله مجرمين گناهکار يكونون رسي، الله بغلقنو يا اعتراف اقرار کوم وبخش، الله ومبخش الله مجرمين كسرت وزار لازم شيطرت ولا الله الله غشاني تدواك وغفق شاء الله الله صاحبي محمد صلى الله عليه وسلم ويلي دي شاجكم شهادة مغفرات طلبك الله ولا رعفك الله غسوك وبخشتي مر ولا مغفرات والله لازم شاكرداد رابعات ورته خیره او کمیره ګناونه را بعف هر څه چې مو کړي دي الله د دې ورځې په برکت مو بخښه، الله د دې ورځې په حرمت په عزت مو بخښه. الله کوم خوند ورونه چې زموږ سره په ختم کې برخه اخیستې ده الله تې را معاف ته د عرفات په ثوابو کې را شریک ته د عرفات په الله موږ کستړي سي
زموږ که ګرمۍ پر ځان ګاللي دي الله کوم اجر چې موږ ته راکړی دی ته په کورو کې ورکړه الله موږ قسمت یې ورسره کړی دی دوی قسمت یې نه دی کړی الله دوی په اجر او ثواب کې راشریک یا ذوالجلال والاکرام کوم ورونه چې به مریضان وي الله کومې خویندې چې به مریضان وي شفا اجر کامله ونصیب به څوک اولادونه نه لري الله اولادونه صالحه ونصیب کړه حاجي نعمت الله ورور زموږ خدمت کوي په مکه مکرمه کې الله اولادونه نیک صالح اولادونه ورکړه دواړو بیبیګانو لرئ الله د ژوند د ستړیاو څخه یې وساتي یا ذوالجلال والاکرام که به څوک غمجن وي خوشحاله کړه که به څوک قرضدار وي له پورو یې خلاص کړه پورونه یې ور ادا کړه که به څوک غریبان وي الله حوایج ور پوره کړه که به څوک بندیان وي مظلومان وي د کافرانو د یهودو د نصواراو د امریکایانو د برطانویانو د نورو کافرانو او د هغو د معاونینو په لاس کې بندیان غریبان مظلومان وي الله ستا په فضل په کرم باندې آزاد کړه الله نن ورځ خلک له اور ازادۍ د دنیا له سجونو د دنیا له بندیخانو څخه هم آزاد کړه یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام که به کوم ورونه وي خوندلي خوشحاله الله د خوشحالي ژوند ور نصیب کړه د خوشحالي زندګي ور نصیب کړه د خوشحالي ملګري ور نصیب کړه یا ذوالجلال والاکرام زموږ د ژوند هره ستړی راوسا کړه یا ذوالجلال والاکرام کم حوائج چې به لرو د دنیا او د آخرت الله را حل کړه یا ذوالجلال والاکرام د دنیا او د آخرت حوائج را پوره کړه د دنیا او د آخرت له ستړیا مو وساته الله زما ټول شاګردان را معاف کړه الله د کافرانو د ظالمانو د ساحرانو د نظریانو د عائنانو د حسیدینو له شر مو وساته یا ذوالجلال والاکرام هغه ورونه چې زما سلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسي لکه الحاج حبیب الله محمد امین المدني الله دی او اهل فامیلو اهل بیت و ازواج ټول اهل جنت او اهل جنت البقیه وګرځوه ورسره په ثواب کې را شریکان الله ټول خوندې ورونه چې زموږ سره په ختم کې برخه اخیستې ده الله زموږ سره په ټولو ثوابو کې را شریکان که هر څه چې موږ کوو کافران مسلمانان کوو که ګمراهان و حق لارې ته رابولو که هر عبادت کوو که ختمونه کوو الله په ټول کې ټول شاګردان که نارینه دي که ښځینه دي را شریک کړي الله زما اولادو ته هدایت ور نصیب کړه الله اولادونه مې نیک عالمان کړه الله هدی عالمان زین جوړ کړه ستا دین ته خدمت وکړي اهل دین شي الله زما نوم مه په بدوه چې بیا به زما له مرګه بعد خلک وایي دا دیوبندي زامن وو الله نیکان یې کړه الله لوڼې مې عالمان یې کړه لوڼې مې راحفظان یې کړه ښه د ژوند ملګري ور پیدا کړه اولادو ته مې ښه د ژوند ملګري ور پیدا کړه یا ذوالجلال والاکرام ستا د حرمینو د زیارت نصیب بار بار نصیب کړه الله بار بار مو ورته راوله الله که ما نه راولي بیا عرفات ته الله مه مې باسه له عرفات الله په اخلاص درته وایم عالم القلوب یې په زړه مې عالم یې الله که به بیا نه راولې لا نور ژوند زه نه غواړم ما ته ژوند په حرمینو شریفینو کې راکړه د حرمینو په زیارت کې ژوند راکړه بیا حرمینو ژوند الله نه غواړم الله صحت راکړه الله صحت را نصیب خدمت را نصیب الله هر څه چې د ژوند ارمانونه لرم مشروع او روا ارمانونه لرم الله هغه را پوره کړه الله د ژوند ارمانونه چې کوم لرم الله هغه را پوره کړه الله د ژوند ارمانونه چې کوم لرم هغه را پوره کړه الله د ژوند ملګری راکړه الله جنت را نصیب کړه الله د دغه مسجد نمره په خطبه په ثواب کې د لمانځه په ثواب کې موږ ټول شاګردان سره شریکان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين